کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار دره ده چیرته چې کابو نهه میاشتې وړاندې یوه لویه تراژیدي او غمیزه رامنځته شوې وه. نن دغه کلی د یوې خوشحالۍ کوربه دی. هغه خلک چې دلته یې کورونه نړېدلي وو هغوی ته نن جوړ شوي کورونه تسلیمیږي. سلام ملګرو، دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار دره ده چیرته چې کابو نهه میاشتې وړاندې یوه لویه تراژیدي او غمیزه رامنځته شوې وه. یوه مرګونې زلزله شوې وه چې په ترڅ کې بې شمېره کورنۍ بې ځایه شوي وي او بې شمېره خلک په شهادت رسېدلي وو. دغه خلک د خیمو او بیدیاو کې په ژوند کولو مجبور شوي وو. نهه میاشتې تېرې شوې، راځئ وګورو چې نن د دغه خلکو ژوند په کومه سویه دی. نن دغه کلی د یوې خوشحالۍ کوربه دی او د هغه خلک چې دلته یې کورونه نړېدلي وو هغوی ته نن جوړ شوي کورونه تسلیمیږي. دوی به له دغه نوو کورونو سره خپل نوی ژوند پیل کوي. د قمر خیریه بنسټ لخوا نه دوی ته په دغه سیمه کې کورونه جوړ شوي دي او نن دوی ته تسلیمیږي او دوی به دغه کورونو ته په راتګ سره خپل نوی ژوند پیلوي. هغه تراژیدي چې په دوی باندې تېره شوې ده په دې هیله یو چې دغه یې په دې سره له یاده ووځي او له دې وروسته خپل نوی ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړي. زمونږ ستاسو افغانان ورونه او خویندې په داخل د افغانستان بیرون افغانستان کې موږ ته ټوټل 240 میلیون افغانۍ راکړل په یو لبیک باندې چې تقریبا 6 لک څومره ډالر کېږي. ما 3 لک ډالر اعلان کړی وو چې موږ ته 3 لک پکار دي. خلکو ویل نه تا ته ډېرې پکار دي. په دې 240 میلیونو کې موږ 15 میلیون افغانۍ خلکو ته اولیه کومک ورسوو. صحت، غذا، خوراکي مواد، همداسې کوم اولیه کومکونه پکار وو. موږ 15 میلیون افغانۍ چون په هغه کې زکات پیسې هم وې موږ خلکو ته نغدې ورکړې او 12.3 میلیون افغانۍ موږ په 10 کورونو باندې ولګولې. او البته د دې ډول ول ده چې دلته کوم شورا کوم اتفاق د نظام طرف نه وو کوم کومک چې موږ راکړ شوی دی الله دوی ته اجر ورکړي. د دوی په مشوره باندې د دوی په نقشه باندې د دوی په هدایت باندې موږ هر یو کار کړی دی او هغه کار خیر نه فقط زموږ کار اسانه کړی بلکې ټول ته خیر رسېدلی دی او انشاءالله دا د سریج نه هم تاسو ته وایم چې موږ به 12 نور کورونه هم جوړو چې 4.4 میلیون افغانۍ موږ هلته مصرفوو. چون دغه ساحو کې د خلکو ټول ژوند د زراعت نه و د حیواناتو نه غواګان دوی ته ډېرې مهمې دي. شخصا ما ته غوا مهمه، زه خپله شل ډېرې خوښوم. نو موږ به هر یو کور ته د 10 کورو ته یو غوا هم ورکوو چې هغه باندې به انشاءالله موږ 2 میلیون افغانۍ مصرفوو. داسې وو چې د شپې په کم 12 بجې وې او ټول په خواږه خوب باندې وده وو. 4م منزل کې وده وو پاس او د خټو کورونه دي دلته خو. نو بس د شپې یو دم چې زلزله شوله یو جا سره بیا ټول فامیل لاندې پراته وو. هغه 4م د پل ته لاندې رسېدلي لاندې پراته وو او یوه لور مې داسې واده باندې ولاړه ښځه وه هغه پکې وفات شوله. زما پکې د خپله لاس مات شوی د ګوتې اوس هم نه غځېږي. کور مکمل د بیخ نه لاړ د بیخ نه. ما ویلې که نه
ځان له دا غمیزه په ما باندې راغله او نور دغه نو بیا یو ته بله دغه چې شو یو ته بله رسدي نه کېدله نو یو بل سره کومک نه کېده او بس هر سړی په خپل ځان و. دا کور د قمر بنسټ د خوا نه ساز شو او موږ ته وسپارل شو، نن موږ ته وسپارل شو او الله دې دې ول اجر ورکړي او موږ سره ډېرې منډې ترړې ووالې او ډېر مشکلاتونه موږ سره حل کړه. هم په هر دغه کې ځان نه د کورونو په دغه کې هم خوراکي مواد، هم د پیسو د خوا نه، هم د کورونو دغه کې او دغه کور موږ ته نن وسپارل شو. الله دې ول اجر ورکړي، الله دې ول آخرت کې په کار کړي.